اومه خبره چې دنیا و موږ ته په څه نظر ګوري. د دنیا لپاره د درېیمې دنیا ملکونه لکه پاکستان دا د دنیا لپاره بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. په دغه لکه دا په بازار کې چې پر چوک مزدوران ناست وي، یوه کرنډۍ اخیستې وي، بل ریړۍ تر مخ ورته درولې وي، یوه ټوکرۍ تر مخ ورته ایښې وي، انتظار یې د دغه وي چې که چا بوتم. پاکستان غوندې ملک دا بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. دلته ملایان په کرایه د فتوا لپاره مندړي، لیډران په کرایه باندې د قوم د غولیدو لپاره مندړي، جرنیلان په کرایه باندې د فوج د استعمالیدو لپاره مندړي، میډیا په کرایه باندې د پروپیګنډې لپاره مندړي، د کرایه قاتلان مندړي. لہذا دنیا و پاکستان ته د کرایې د قاتلانو او د غلو او د لوپرانو د کلي په نظر ورته ګوري. په بین الاقوامي سیاست که سر نه خلاصوي، په دا کلیوال مجلس خو دا چا سر خلاصوي؟ په کلیوالي زندګي کې چې په یوه کلي کې تاوان وشي او پل یې په بل کلي ورګډ کړي، خو ورته وایي چې لیا پل تر ځان تر کړه، لیا غل په لاس راکړه، لیا مغل یې. پاکستان داسې کلی دی چې په هر شاوخوا کلي کې چې چیرې تاوان کړي پل یې پاکستان له راځي. که په افغانستان کې کړي، که په ایران کې کړي، که په هندوستان کې کړي، که په چاینا کې کړي، چې د دنیا په هر کونج کې تاوان کړي، سیخ یې پل جګ و پاکستان ته ودري. اوس به دا خلک به دا پاکستان ته څه وایي چې لیا پل تر ځان تر کړه، لیا غل په لاس راکړه، لیا یې غل. لہذا نه پل ترولای شي، نه غل په لاس ورکوي، نه یې فتوا بین الاقوامي راوړي. دغه ده چې دا د کرایې قاتلان او غله او لوپرو کلی دی. لہذا دنیا و موږ ته په دغه نظر ګوري.